په اذکارو او په معصوره دعاګانو کې بله دا دعا د دواړو جهانو د سالار صلی الله علیه وسلم مبارک سره نقل ده ورونو. کله چې یو مسلمان له تا نه معافي وغواړي په یو خبره باندې، په یو خطا باندې، په خپله یو تېروتنه باندې، نو څوک چې درڅه معافي وغواړي په دې ټیم کې مسنونه دعا، قرآني دعا هغه دا ده چې انسان یې ورته وایي: لا تثریب علیکم اليوم یغفر الله لکم وهو ارحم الراحمین. لا تثریب، نون پر تی باندې هیڅ ملامتیا نشته. لا تثریب علیکم اليوم یغفر الله لکم، الله رب العزت به تاسو ته بخښه وکړي. وهو ارحم الراحمین، هغه له ټولو نه زیات رحم کوونکی ذات دی. دا د سوره یوسف 94 نمبر آیات دی. کله چې یوسف علیه السلام ته خپل ورونه راغلل او د هغه تیر سوي ګزران، د هغه تیر سوي کارنامې معافي ترې وغوښتله چې دوی څه کړي ول، نو د ورته ویل: لا تثریب علیکم اليوم یغفر الله لکم وهو ارحم الراحمین. کله چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم مبارک ته د مکې د فتح په مکه باندې، د مکې معظمې د فتح په مکه باندې خپل قوم قریش ورته راغلل، د مکې خلک ورته راغلل او خپله معافي یې ځینې وغوښتله. رسول الله مبارک دغه دعا په هغه ټیم کې غوښتې ده: لا تثریب علیکم اليوم یغفر الله لکم وهو ارحم الراحمین. نن پر تاسو هېڅ ملامتیا نشته، زه ما درته بخښنه کړې ده. الله دې تاسو ته عفو وکړي، الله دې درته بخښ وکړي. هغه د ټولو څه زیات لوی مهربانه ذات دی.